دا په فاریاب کې د ګوتو په شمېر هغو ړندو څخه دی چې بریل خط لوستلی او لیکلی شي. وایي لیک لوست یې په بلخ ولایت کې زده کړی. غلام سخي د میمنې ښار په یوې سیمه ییزې راډیو کې د خپرونې چلوونکی دی. دی هڅه کوي چې په خپلې دغې راډیوي خپرونه کې نورو نابینایانو ته د بریل لیک د زده کړې چارې ورزده او هغوی زده کړې ته وهڅوي. پوښتنه کوي چې بریل لیکنه څه شی ده؟ بریل بورډ چې تاسو یې تشریح کوئ هغه څه شی دی؟ دوی پوښتنه کوي او زه ورته بیرته ځواب ورکوم. په فاریاب کې د نابینایانو د ظرفیت جوړونې اړوند مسؤلین وایي د ړندو لپاره د زده کړو زمینې ډېرې محدودې دي. د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې نابینایانو ته یو ښوونځی جوړ کړي. در یه اواخر ما هم از طرف وزارت معارف که امیدوار ما در کابل دیدو. په دې وروستیو کې ما په کابل کې د پوهنې له وزارت سره خبرې وکړې که وکولی شو چې د سویډن او نورو دفترونو په مرسته یوه پروژه رامنځته کړو چې هم زده کړه شي او هم یو تمرین. که څه هم په فاریاب کې د نابینایانو شمېر دقیق نه دی معلوم، خو غلام سخي باور لري داسې ګام یې پورته کړی چې ډېرو ړندو ته به د زده کړو انګېزې ورکړي.